نن چهارشنبه ورځ ده، د اکتوبر 29مه ده او دلته د هغه امریکایي زړو موټرانو نمایش ورځ ده. پخواني زاړه موټران یې راوستلي دي، نمایشګاه ده، نندارتون یې ده، خلک یې ډېر ورته راغلي دي، داسې مختلف موټران دي. دغه ټول دغه هغه و دا د شورلیټ کمپنۍ، د شورلیټ کمپنۍ هغه زاړه موټران دي، هغه یو دانه و چې هلته مې درته وښود، دا بل دی، داسې هغه یې درولي دي. دا ټول داسې زاړه موټران دي، شورلیټ دې خوا ته راځو پسې د دفتري شیان باندې دا ټول خلک ورته راغلي دي، سیل یې کوي. امریکایان د زړو موټرانو خورا ډېر شوق لري، ساتي د دې هر یو قیمت تر 50 شپېته اویا زره تر 1 لک 2 لکه 3 لکه پورې رسېږي. 1 لک 2 لکه ډالره، 100,000 ډالره، 120,000 ډالره. دا ډېر ښایسته موټر دی، ګوره دا ښه نمایشګاه ده. دا ډېر ښایسته موټر دی. دا موټران هر وخت دی، دا دوی ساتي بیا کومه یوه ورځ یې راباسي. دا پونتیاک دی، پونتیاک فورد کمپنۍ، دا شورلیټ کمپنۍ، د شورلیټ کمپنۍ د شورلیټ والا دي. زه به یو دانه ګورم، داسې زه دونه ډېر پکې بلد نه یم چې د ټولو ماډلونه نومان مې زده وي، خو هغه ټول سړی دا نمایشګاه ده، میله ده، نو تاسو ورته ګورئ. ښه ده چې تاسو هم راسره سیل یې وکړئ، زه یې خو ګورم. بل ماډل یې ده، د دې د هر یو قیمت چې وګورو بس تر 1.5 لک شاوخوا کې دي، 1 لک، 1.5 لک، 2 لکه داسې موټران د بل رقم دي. دا بیخي زاړه دي، هغه یو چې د 1930 کالو دې کې نه پوهېږم چې دلته قیمت یې لیکلی دی که نه دی لیکلی. بعضې باندې قیمتونه لیکلي دي، پر بعضې نه دي لیکلي، پر بعضې کال لیکلی دی. دا هم دی، دا یو بل ماډل دی، دا ډېر یې راوستلي دلته نمایشګاه ده. دا نه ده ویني چې له هغه بیخي کمربند لا نه لري، دا هغه زمانو دي چې د موټرانو سره کمربندونه یې لا نه درلودل، بیلچ یې نه درلودې. دا بل دی، دا هم پونتیاک دی، دا هم د فورد کمپنۍ هغه پخواني ماډل دی. دلته دا شورلیټ دی، دا د شورلیټ ماډل دی. دا ریویرا بل ماډل یې دی، دغه دی. دا ډېر زاړه موټرونه، ګرمشنونه یې داسې نوي ورته جوړ کړي دي. بس نو یو موسیقي هم ورسره چالانه کوم چې ستا واورم. زاړه موډلانو شوق لري، نو دا زاړه موډلونه دي، زاړه موټران دي. وګورئ دومره زاړه دي چې هغه زمانو کې زما په سن باندې بعضې محترماله مشران وو پکښې کې. دا وګورئ دا ټول داسې چې ولاړ دي، دا یو دانه دې وګورو، داسې ښایسته که تاسو کولی شئ. دا فورد دي، دا فورد اولې کمپنۍ ده، اولې زمانو فورد موټران دي. فورد دا انټیک موټر دی، دا اوس وګورئ تاسو، داسې درته معلومېږي. اوس دا بیخي په ښار کې نشته، دوی بس یو دانه مڼه پیدا کړي دي، راولي یې داسې شوي یې.
د دې بانټونه یې ایسته کړي دي ورته بانټې مخکې چې د میټکټونه دا یې ایسته کړي دي چې ماشین خلک وګوري چې څنګه جوړ دي څنګه پاک ماشینونه یې دي دا بل لاین دي دا پخواني ډېر ښایسته موټران دي وګورئ دا په بازار کې نه پیدا کېږي دا پخواني فورد موټران دي ډېر مخکني فورد موټران دي دا هم پخواني موټران فورد دا شورلیټ دي پخواني شورلیټان دي او تخت شورلیټان دي چې اوس کې نشته بس خلکو یې وایي د نظام دپاره ساتلی دي شورلیټ دي دا څرنګارنګ موټران دي دا فراري په نامه باندې دی فراري دا ډېر قیمته دي دا موټران ډېر قیمته دي ډېر زیات سپورتي موټران دي لکه فراري ډېر قیمته دي دا هم تقریبا چې شي دي ته وایي چې زه وګورم چې کوم ماډلونه دي دا ډېر زاړه موټرونه دي تاسو اوبه د لرې به ښه معلوم شي ځان ته دونه اوږد مینه دلته پر لیکلی دی خو دا به څوک ووایي د ننني جوړ کړی ماشین دا د شورلیټ یو زوړ ماډل ټرک دی دا ګرده راغلي دي ورته مې ګوري بس خلک یې ورته شي دا پروت تیار لکه پر مځکه چې پروت دی داسې شی دی چې چالان یې کې پورته کېږي د دې یو کمال دا دی چې چې ویدر یې دومره چیت شي چې پر مځکه چوخ سم پر مځکه پروت دی چې چالان یې کې بس بیا هوا واخلي دې ته بیا د مځکې څخه پورته شي بیا دلته دی سم لوړ شي وزغلي دا غدینه دا بل ماډل دغه دی ښایسته موټرونه دي دا اوکې دا هم دی دغه دی دا هم پونتیاک دی فورد موټران دي دغه دی ډېرې فورد دي شورلیټ دي اولې کمپنۍ چې وې پخوا چې جوړې شوي دي بعضې دي هغه د دې کمپنیو نور اجزا دي کوچني کوچني برخې بیا درلودلې هغه یې ښکلي دي دغه کوربیټ په نامه باندې دی د شورلیټ یو ماډل دی کوربیټ دا د شورلیټ یو بل ماډل دی دا هغه ډېر قیمته دی دا بله د خلکو راوستلي دي دا شو ده نمایشګاه ده Wish I could afford it. They got a loan. Yeah. They're paying it off until. I'm sure later. 2055. Chevrolet, okay. Chevrolet. موټر چې کسٹم میډ کړی دی دوه شترنګ چې ورته نو دا څه دی دا Chevrolet Ford دی دا Ford 32 1932 model Ford دا خرڅ لپاره هم دی 1932 وګورئ چې 1932 ماډل دی او په 55,000 یې ویلي دا یو شاک موټر دی 55,000 یې بیه کړ ارزه چې وګورو نور چیرې دي دا ټول خلک راغلي دي دغه لپاره د دې موټرانو خاوندان دی او څوک خاوندان دی او څوک دا مانسي زاړه موټران دي دا ښایسته موټر دی ښه رنګ کړی دی دننه ښه جوړ دی Are the older you get, the worse it is.
دا کسټم میډ کړی دی شام مطابق و وی دا خو واخه یو شی شام مطابق چې دې خبره نشته دا خو تیم لري خو یو به چلیږي دواړه خو به نه وي ولاګه ما ته شام مطابق چلے دا اوس دواړه به چلیږي دواړه چلیږي نو باندې مې ما ته خو باندې مې فرق نه جالب جوړ کړی دی کوم جالب موټر دی دوه شترنګ لري یو دې خواته دی یو خواته دی څو ګورم دا شایسته داسې بیخي نامیم دغه دی دوه شترنګ دی ورکړي دي ورته یو دې خو پر دې مخ هم چلیږي پر هغه باندې دا شته دې خو شترنګ دی دا چې دا به د بلې خواته بیا بل شترنګ ورته ورکړی دی دې خواته بل شترنګ دی جالب موټر دی جالب موټران دي دا پر هاک دی اوس میله ده خلک ورته راغلي دي رنګارنګ ارزه چې ویې ګورو بس ده دا زاړه زاړه خلک راغلي دي ورته ولاړ دي ګوري ځوانان هم پکې دي دا نه منه ماشومان ځوانان هم راغلي دي بس دا په سکرامنټو کې نن په سکرامنټو کې دغه ورځ ده شو فی الحال خدای په امان ښه ورځ ولرئ